درې ډیر زیات مهم زبردست خبرونه. حامد کرزي بیا څنګه غږ وویسته، له چا یې دفاع کړې ده، روسیې بیا څه کړي دي له افغانانو سره، سراج الدین حقاني بیا د پوهنتون محصلینو ته څه ویلي دي. درنو لیدونکو ستړي مه شئ، دا درې مهم خبرونه در سره په همدې ویډیو کې پوره جزئیات شریکوم، نو حتما ویډیو وګورئ. د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقاني په خوست ولایت کې محصلینو ته ویلي دي له سیاست څخه ځان خبر کړئ، خو د بل چا د سیاست لپاره ځان استخدام نه کړئ، ځکه پوهنتون د جنگ نه بلکې د علم ډګر دی. حقاني خوست ولایت ته د سفر په ترڅ کې د شیخ زاید پوهنتون محصلینو ته په وینا کې ویلي دي چې په اخلاص سره د خپل هیواد په آبادۍ او سوکالۍ کې برخه واخلي. نوموړي د خپلو خبرو په دوام ویلي دي چې بهرنۍ کړۍ شر خوښوي او غواړي د افغانستان تعلیمي او علمي مرکزونه کمزوري کړي، د علمي کادرونو ترمنځ نفاق واچوي، خو په خبره یې اسلامي امارت او افغانان باید متوجه واوسي او له هر څه وړاندې اسلامي او ملي ارزښتونو ته لومړیتوب ورکړي. حقاني وایي چې د هیواد نوی او راتلونکی نسل باید په ملي او اسلامي روحیه وروزل شي او چاته اجازه ورنه کړل شي چې تعلیمي مرکزونو ته ورانکاري خلک ننباسي او د هیواد ارزښتمن بنسټونه وګواښي. بلخوا د حامد کرزي خبر دا دی چې پخواني ولسمشر حامد کرزي یو ځل بیا د ښوونځیو په پرانیستلو ټینګار کړی دی. د پخواني ولسمشر حامد کرزي له مطبوعاتي دفتر په خپره شوې اعلامیې کې راغلي دي د پردیو له احتیاجه د خلاصون یوازینۍ لار زده کړې او تعلیم دی او نوي حکومت ته پکار ده چې د نجونو او هلکانو پر مخ په مساویانه توګه د ښوونځیو دروازې پرانیزي. هغه همداراز ویلي دي د بیان ازادۍ په هیواد کې شفافیت او پرمختګ تضمینوي، نو له همدې امله یې له خبریالانو سره د هر ډول مرستې ژمنه کړې ده. حامد کرزي همداراز ویلي خبرې او نظر څرګندول د افغانانو په بشري حقونو کې راځي چې درناوی ورته اړین دی. تر حامد کرزي وړاندې ګڼو نورو افغان پخوانیو او اوسنیو سیاستوالو هم د ښوونځیو د پرانیستلو او زده کړو ته د اجازې ورکولو غوښتنه کړې ده. په پای کې دریم خبر دا چې د روسیې د بشري مرستو دویمه جوپه کابل ته رارسېدلې ده. په کابل کې د روسیې د سفیر مرستیال انټون لاوروف ویلي دي په دغې دویمه جوپه کې 23 ټنه بشري مرستې شاملې دي چې په افغانستان کې د اوسنۍ زلزلې او سیلابونو نه اغېزمنو ته به وویشل شي. په دې مرستو کې خوراکي توکي، کمپلې او نورو لومړني وسایل شامل دي. لاوروف زیاته کړې د هیواد به یې په راتلونکي کې هم له افغانستان سره بشري مرستې دوامدار وساتي او په خبره یې ټاکل شوې ده چې په راروانه اونۍ کې د روسیې نورې بشري مرستې هم کابل ته راورسیږي. ډیره مننه د ویډیو له کتلو مو. دا هم درې مهم خبرونه چې تاسو په یوه ویډیو کې ولیدل. لا ډیرو ویډیوګانو لپاره مو که تر اوسه چینل نوي سبسکرایب کړی نو اوس یې سبسکرایب کړئ تر څو له لاسه یې ورنه کړئ او همدارنګه ویډیو هم لایک کړئ. تر بلې ویډیو ته خدای پامان.